سلامونه ګرانو کتونکو، ایله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري یو ځل بیا د خلکو د توجه مرکز ګرځېدلې ده، ځکه دوه داسې فلمونه مخې ته راغلل چې د خلکو په ذهنونو کې ډېر سوالونه پیدا کړل. یو فلم چې نوم یې دی د دشمنۍ اور، او بل فلم چې اوس د غټ اختر لپاره تیاریږي، دا کار د بدماشۍ. خو د دې دواړو فلمونو تر شا عجیبه او رازناکه کیسه پټه ده. د دشمنۍ اور فلم د وړوکي اختر لپاره اعلان شوی وو، فلمبینو انتظار کولو، اداکاران تیار وو، شوټینګ مکمل شوی وو، او اوس بیا یو نوی فلم د غټ اختر لپاره تیاریږي. فلمبین پوښتنه کوي، آیا پښتو فلم دا کار د بدماشۍ به په رښتیا ریلیز شي، او که د دشمنۍ اور په شان به دا هم ورک شي؟ ګرانو کتونکو، څو میاشتې مخکې د پښتو فلم د دشمنۍ اور اعلان وشو چې دا فلم به په وړوکي اختر په ورځ باندې ریلیز شي. د دې فلم شوټینګ په لاهور ملک باغ کې وشو. په دې فلم کې مشهور اداکاران لکه ارباز خان، شاهد خان، صدرا نور، رقیه سجاد، جیا بټ، ممتاز زیب او نور ډیر فنکاران په دې فلم کې شامل وو. د فلم سینز، ایکشن او کیسې په سوشل میډیا روانې وي. د فلمبینو توقع وه چې فلم به د پښتو فلم انډسټري دپاره یو ښه قدم ثابت شي. ویل کېدل چې د دې فلم یوازې سندرې پاتې دي، خو اچانک هر څه خاموش ول. نه نوی پوسټر راغی او نه ټریلر، نه د ریلیز نوی تاریخ اعلان شو. فلمبین ایران پاتې شول. ځینو فلمبینو ویل شاید د بجټ ستونزه پیدا شوې ده، ځینو ویل کېدای شي د فلم دننه اختلاف راغلی وي، او ځینو داسې هم ویل چې شاید د سینما یا مارکیټ مسله وي. خو تر نن ورځې پورې د دشمنۍ اور فلم د ریلیز کېدو حقیقت معلوم نشو. خو اوس یو ځل بیا پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم شوټینګ سټارټ کوي چې نوم یې دی دا کار د بدماشۍ. دا فلم د سوات په مالم جبه په ښکلي لوکیشن باندې ریکارډ شوی دی. د فلم شوټینګ تقریبا مکمل شوی دی، او ویل کېږي داسې چې فلم به د غټ اختر په ورځ ریلیز شي. په دې فلم کې ارباز خان، جهانگیر خان، نسیم پهلوان، طارق جمال، تواب سرادي، جیا بټ، سلما سواتی، صدرا نور او نور ګڼ شمېر فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. د مالم جبه ښکلي غرونه، د فلم ایکشن سینونه، رومانټیک سینونه او جذباتي انداز داسې ښکاري چې پښتو فلم دا کار د بدماشۍ به د فلمبینو زړونه وګټي. اوس تر ټولو غټ سوال دا دی چې د پښتو فلم دا کار د بدماشۍ به په رښتیا هم ریلیز شي، او که د پښتو فلم د دشمنۍ اور په شان به ریلیز نشي. ځکه پښتو فلم انډسټري د ډیره وخته له مشکلاتو سره مخامخ ده. ډیر فلمونه شروع شي خو مکمل نشي، ډیر اعلانونه وشي خو فلمونه ریلیز نشي. خو بیا هم د پښتو فلم مینوال خواهشمند دي چې د پښتو فلم انډسټري به یو ځل بیا ژوندی شي. فلمبین غواړي ښه فلمونه جوړ شي او سینما یو ځل بیا د خلکو نه ډکې شي. اوس به وخت دا فیصله کوي چې د پښتو فلم دا کار د بدماشۍ به په غټ اختر ریلیز شي او که نه. خو توقع دا د ګرانو کتونکو چې په کم انداز او په کومه طریقه د فلم شوټینګ روان دی، توقع دا ده چې دا فلم به د غټ اختر په ورځ باندې ریلیز شي او تاسو به ټول خوند پر اخلئ. چې دا فلم تاسو وګورئ ګرانو کتونکو، بیا به تاسو دا فیصله کوئ چې فلم فلاپ دی که هیټ دی
که سپر دوپر هیټ دی. دا فیصله په تاسو باندې پرېږدو. تر بل نوې او ښایسته خپرونې پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل. تاسو ګورئ وطن چینل. د الله په امان.